د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه په بېساري توګه کمه شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د مسؤلینو په وینا د روان کال د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه لا بېساري کموالي سره مخ شوې ده. د رسمي شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ټال حجم د تیر کال د اکتوبر میاشت کې له 240 میلیون ډالرو څخه سږکال د اکتوبر میاشت کې 114 میلیونه ډالرو ته راټیټه شوې ده. هغه کمښت چې کارپوهان د وروستیو کلونو یو له تر ټولو ستر ټیټوالی بولي. د تجارت د دغه کموالي مهم لاملونه وروستۍ لفظي او پوځي نښتې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل یاد شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال د لومړیو شپږو میاشتو په جریان کې د دواړو هیوادونو سوداګریزه نږدې 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدله. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد ویلي چې په روان کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د شپږو میاشتو په موده کې 909 میلیون ډالر ته رسیدلې ده چې پکې 270 میلیونه ډالر صادرات او 212 میلیونه ډالر واردات شامل دي. هممهاله د پاکستان د نیشن ورځپاڼې د پاکستاني مسؤلینو په حواله لیکلي چې د روان مالي کال په لومړیو 4 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د تیر کال په پرتله 21% کمه شوې ده. همدارنګه د ورځپاڼې لیکلي چې د همدې مودې سوداګریز حجم له 249 میلیون ډالرو څخه 509 میلیون ډالرو ته راکم شوی دی چې لامل یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستۍ لفظي او پوځي ترنګلتیاوې بلل شوي دي. خو اسلامي امارت چوپ نه دی پاتې شوی. د نورو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي چې د ازبکستان هیواد سره سوداګریز دهلیز پرانیسته وکړه چې د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتي توکو بدیلې لارې وکاروي ترڅو خپل صادراتي توکي نورو هیوادونو ته واستوي. په همدې تړاو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند افغان سوداګر هڅولي چې نوي بازارونه ولټوي او له پاکستان سره پر سوداګریزو اړیکو تکیه کمه کړي چې تازه له تورغونډۍ بندر څخه روسیې ته د افغانستان د 25 ټنه انارو لومړی رسمي جوپه صادره شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ مسؤلین وایي دا اقدام د اسلامي امارت نوې هڅې ښیي چې غواړي د سوداګرۍ لارې پراخې کړي او د افغانستان محصولات نویو سیمه ییزو نړیوالو بازارونو ته ور وپېژني.